السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول په ښه به یې. نننی زما اولنی بلاګ دی په پښتو زبان کې، پښتو ژبه کې، او نن د دې بلاګینګ آغاز کوم. د نن نه یو دوه کاله یا یو نیم کال مینه ما د یوټیوب یو چینل راښکلی و خپل، چې په هغې کې به ما په اردو باندې بلاګینګ کوم او پودکاسټ دې شانتې مې هم کړي پکې یو دوه درې. خو اردو اصل کې زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، مطلب زمونږ مورنۍ ژبه چې کومه ده پښتو ده، او اردو چې ده نو هغه زمونږ قومي ژبه ده. نو د هغې د لاسه مونږ مطلب زیاتتر پښتو استعمالو، او اردو مطلب په کتابونو کې او یا داسې په سکول کې ویلي، او بیا داسې مطلب خبرې اترې پکې د چا سره نه یې کړي، پریکټس او دا پې نه وي شوی، نو هغه به ډېره زیاته ګلابي شانتې ښکارېده. نو ملګري وو هغو به ترې هم ډېر زیات مذاق پې کوو زما په هغه انداز باندې. هغه اردو خو نوره خیر صحیح وه، سینټنس او دا خو به یې صحیح وو، خو دغه به یې غلط وو، لکه مطلب بل شانتې به ښکارېده د دې خولې نه که نو. نو د هغې د لاسه او ما به ځان ته هم څه ایکسکیوزز ورکول چې ها دا پرېږده او قلار شتې، خو اصل کې زما دا یوټیوب ډېر زیات خوښ و، زه ترې بیا قلار شوم. نو اوس ما دا چینل جوړ کړی دی په پښتو ژبه کې، او انشاءالله زه به ډیلی بلاګینګ کوم، مطلب هر روزانه به د خپل زندګۍ په باره کې مطلب یو ویډیو اپلوډ کوم، هره ورځ به اپلوډ کوم په یوټیوب باندې. او زما په زندګۍ کې مطلب اپس ډاون راځي یا هر قسمه وخت راځي، ښه وخت به پکې وي، بد وخت به پکې اوایډ کوو، خیر ښه وخت به پکې زیاتتر شیر کوو. نو زما د یوټیوب اوس هم کله ویم نن کله ویم سبا دا یوټیوب شروع کوم په دې چل کې یو نیم کال ووتو، او اوس فاینلي انشاءالله ما شروع کړو. الله پاک دې طاقت راکړي چې مخې ته یې ووځو. نو یوټیوب از ا کریر زما ډېر زیات خوښ دی، خو بس نورې دغه خبرې وې چې ما وکړې، او د سبا نه به په ډیلی بلاګینګ کې انشاءالله میلاویږو، او هر روزانه به انشاءالله زه یو ویډیو اپلوډ کوم یوټیوب ته. او السلام علیکم، د الله پاک په امان.